د هغه بنده څخه د الله ډیر نفرت کیږي چې ګناه په ګناه کوي. کله په دا خیال هم نه راځي چې زه د کم ذات ګناهګار یم، زه د کم ذات مجرم یم. او دوستانو د ډیرو ځوانانو د ډیرو انسانانو دا خیال وي، شیطان کله سړي ته دا خیال ورکړي چې یاره ډیر ګناه مې کړی دی، خوند به نه چې زما به بخښنه کیږي. دا شیطانی سوچ دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې که چیرې په حشرګاه په میدان دا اعلان وسي ټول انسانان نتیان دي، یو سړی به جهنم ته ځي، دوزخ ته به ځي. عمر رضی الله عنه وایي زما خوف دی، زه بیریږم داسې نه چې هغه عمر نه. که دا اعلان وسي چې ټول خلک هغه جهنمیان دي، دوزخ ته به ځي، یو سړی به جنت ته ځي. حضرت عمر وایي د الله د ذات څخه مې دا امید دی چې انشاءالله هغه یو سړی به ځي. الله رب العالمین دومره د خپلو بندګانو سره محبت او عشق و مینه لري لکه موږ چې یو مور د ډیرو کلو بعد اولاد وشي، 15 کاله د یو زنانې اولاد نه بیا یو ښایسته بچی پیدا شي، څومره مینه به یې ورسره، څومره محبت کوي. د الله رب العالمین تر دې اویا زیاته مینه او عشق د خپل بنده سره. په دې وجه باندې علما لیکي چې دا ماشوم په مخ باندې وال په دې الله ناراضه کیږي. الله وی د انسان دا مخ چهره د ما په خپل لاس جوړ کړی، دې باندې ډېر خیال کوئ. ماشومان په مخ څاپېړه مه وه، دا د الله په خپل لاس جوړ سوی. د الله د دې سره ډېر عشق و مینه. د هغه بنده سره چې ګناه یې کړي بیا یو الله رب العالمین ته فریاد وکړي، یا الله خو بل در نه لرم، ستا در ته راغلی یم، یا الله بل داسې څوک نشته چې زما د ټول ګناهونو باندې د عفوې د معافۍ قلم را کش کړي. یا الله ته معافي کوې، ته معاف کړې. الله رب العالمین څه فرمایي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي یا ابن آدم، ای د آدم اولاده، لو بلغت ذنوبک عنان سما، که دا ستا ګناهونه جسم پیدا کړي د اسمان کنارو ته، اسمان ته ورسېږي، دومره ګناهونه دي کړي، ثم استغفرتني، یو وار ما ته فریاد وکړه، آه وکړه، الله رب العالمین ویل غفرتک ولا ابالي، دا ټول ګناهونه در معاف کوم، زما څه پوښتنې والا څوک نشته، ولې دې دا مجرم معاف کړي. نو دوستانو یو دا. او پیغمبر علیه السلام فرمایي توبه ګناه داسې صفا کوي لکه ګرمې اوبه او صابون چې کپړه صفا کوي. او د مرګ دا نه ده معلومه چې کله مرګ راځي. په داسې حالاتو کې د الله رب العالمین سره مخامخ سو چې د الله مجرمان نه، قدم په قدم استغفر الله، توبه. یا الله کېدلی شي دا عمل دا توبه نه قبل سوی، په قدم قدم باندې دا سړی انتظار نه کړي. ځینې ځوانانو ته شیطان دا ورکړي وایي اوس لا ځوانان ته اوس بزرګي مه شروع، ته اوس توبه مه شروع. د دې دا مطلب دی چې ځوانانو ته به مرګ په سپینه ژیره راځي. الله رب العالمین به ستا د ځوانۍ انتظار کوي. اذا جاء اجلهم، کله چې اجل را ورسیږي، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون ساعه، نه یو ګړی اسرائیل نه مخته کیږي نه شاته کیږي. دوستانو عرض مې دا کوي چې هر وخت د الله په حضور کې توبه وباسو. معلومه نه ده چې اسرائیل د ازما او ستا روح کله قبض کړي. که په ګناه لړلی وو د الله حضور ته ورسو بیا ډېره د نقصان خبره. او د ګناه څخه توبه ایستل، پیغمبر علیه السلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کم څوک چې په خپل ګناه باندې د زړه د اخلاصه توبه وباسي، کمن لا ذنب له، داسې فرشتو سره الله تعالی یې رکې ختم کړي، داسې مټاو کړي لکه بالکل چې ګناه کړی دی. یو عرض دا دی د الله په حضور کې موږ توبه وباسو هر وخت، هر آن، هر غړی. یا الله معلومه نه ده چې زما زندگی په کم قدم به ختم سي، په کم گلی، په کم وخت، په کمه ګنټه کې به زما زندگی نور ختم. د خدای د عرش د سایه لاندې به اووه کسان ناست، په هغو کې یو هغه سړی دی چې ګناه یې کړي، ګناهونه جنس وي، جرمونه جنس وي، بیا یوازې ځان ته کښېني د الله په حضور کې فریاد وکړي چې ای الله ګناه خو سوی ده، جرمونه خو سوي دي، لیکن الله عاجز یم، ستا بنده یم، ستا د رسول الله امتی یم. یا الله زما امید دی، زما یقین دی، زما ایمان دی چې زما ګناه، زما معصیت، زما نافرمانیانې چې څومره مې کړي دي، یا الله بل معافي والا نسته، ستا درته راغلی یم، معافي غواړم، معذرت غواړم، یا الله معاف مې کړه. الله رب العالمین به معاف کړي. وایي دوه اوښکې دوه څاڅکي الله ته ډېر محبوب، یو د مجاهد د شهید وینم ځکې ته رسېدلی نه وي، جنت کې به الله تعالی د ده دپاره نوم مقام مقرر.
او یو د ګناهګار چې ګناه کړي د الله په حضور کې وشکې توکې دا وشکې الله رب العالمین ته د دنیا د ټولو د زمزم څخه هم افضل دي، د حوض کوثر څخه هم افضل دي، د جنت د شراب، د جنت د شهد، د جنت د شیدو څخه، د زمزم څخه، د حوض کوثر څخه الله ته محبوب دي. د ګناهګار بنده یو وشکه د ندامت و د پښیمانۍ چې تو یې کې یا الله دغه وشکه الله تعالی ته د هر څه